کندهار ښاروالۍ د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمښت په موخه په اوومه ناحیه کې د 70 میلیون افغانیو په ارزښت د یوه سړک د پراختیا چارې پیل کړې. د چارواکو په وینا دا سړک 1 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره سور لري چې په دوه برخو کې به ورغول شي. له دې سره دوی ویلي چې د دې سړک چارې به 1 کال وخت ونیسي. بلوري ته قندهار میشتي د ورته نورو پروژو د پلان اچولو غوښتنه کوي. د کندهار ښار اوومه ناحیه کې ترافیکي ګڼه ګوڼه له کلونو راهیسې د وضعیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دا سړک به تر یوه کاله په 2 اساسي برخو کې جوړ کړل شي. د کندهار ښاروالۍ وایي د ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره تر نږدې راتلونکي پر یو شمېر نورو لارو هم د کار پیلېدو پلان تر لاس لاندې لري. لومړی فاز کارونه راپیل سوله. لومړی فاز تقریبا 1100 متره اوږدوالی لري، 20 متره پلنوالی لري. په دې 20 متره کې چري، پیاده رو او ګلدانونه شامل دي. د یادونې وړ ده چې د دوهم فاز کارونه به هم ډیر ژر راپیل سي. دوهم فاز هم تقریبا 1100 متره اوږدوالی لري، 20 متره پلنوالی لري. موږ ډېرې پروژې پلان کړې دي. الله پاک را سره ملګری سي او ملګرو همکاري وي، د ولس همکاري وي، ټولې به پلي سي. د سیمهیزو چارواکو په وینا ترافیکي ګڼې ګوڼې د سیمهیزو خلکو ورځنۍ چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له دې په هرکلي سره د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتونکي دي. خو ډېر مهم دي، د ډېر مشکل سره مخامخ دي. دا سړکان جوړېږي، د خدای وزونه ورکړي، ټکرونه کم سول، دغه کم سول. ډېر انسانان ور زرنجان ورشه به دلته نیم ساعت لاره باندې چې یو زرنج ودرېد. خپل کار پسې راخصي دی. موږ کار ودانۍ وایو سم د غوم پس چې دا کار په مخه واخصي کار سره خلاص. دا په داس حال کې ده چې د ژمي او اورښت پر مهال د کندهار ډېری لارې له ستونزو سره مخ کېږي او خلک په دې تمه دي چې د ښاروالۍ له لوري د پروژو په پلي کېدو سره دا ستونزې هوارې شي.